زیشان تنګول مه کوه ښه تنګول مه کوه. اوس مې پرېوته پوه شوې د ډز تپوس په اوس کېږي ښه. سلامونه ملګرو. ډیر زیات د غم خبر ویل کېږي داسې چې د ام کې مینو خان چې کومه ټیک ټاک سټار ده د هغې په کور باندې نامعلومه وسلوالو ډزې کېږي. ملګرو مسله داسې وشوه اخر کار کم دا زاید چې دی دا اوس کم د اطلاعات چې راځي د هغې تر مخه چې دی کم ډزې کړلې په مشال او مینو باندې او د هغې په نتیجه کې چې کم دی مشال هغه زخمی شوی دی او دا وخت چې کم دی په هسپتال کې داخل دی. که موږ وګورو د دې دا کومه مسله چې وه هغه ډېره زیاته سنګینه شانته کېدلې وه. یعنې که تاسو خیال وي دا زاهد ارمان نومې کس چې کم دی داسې ټوپک هم راغستی و د مردان په چوک کې ورته ولاړ و. د هغې نه پس چې کم دی خلکو ته ویډیو وکړه په سوشل میډیا ډېره زیاته وایرل کړه. پولیسو چې کم دی بیا ګرفتار کړو کومه اسلحه چې وه هغه یې هم واخیسته. بیا چې کم دی دا زاهد ارمان ډېر زیات غوسه و مختلف قسمه خبرې بیا پسې کولې. نو اخر کار چې کم دی بیا یې داسې چل وکړو چې په مشال او په مینو باندې داسې ویلی کېږي چې د دې په کور باندې چې کم دی هغه پایرینګ کړلی. د هغې پایرینګ په نتیجه کې چې کم دی مشال کم چې د مینو خاوند دی هغه زخمی شوی دی او دا وخت چې کم دی په هسپتال کې هغه داخل دی. که موږ وګورو زمونږ کومه معاشره چې د هغې حالات چې دي هغه ډېر زیات ورځ په ورځ چې کم خرابېږي لکه کم غټ صورتحال او کم غټه وجه چې پکې د هغه د ټیک ټاک ده. که موږ وګورو نور کم حالات چې را روان دي کم ویډیو او قصې مسې چې دي هغې باندې هم کوشش کوم نیکسټ ویډیو کې درته مکمل تفصیل بیان کړم چې دا وخت زموږ پښتانه چې کم دي هغه څه کوي او په څه لار روان دي.